جبر او اختیار. هغه کار چې د انسان په اراده او اختیار نه وي سوی د فخر وړ نه دی او د ملامتۍ موجب هم نه ګرځي. یعنی که د چا ونه یا قد ټیټ و ملامت نه دی، که چا متوسط قد او قامت درلود ورته نسو ویلی چې ډېر ښه کار دی کړی او اندازه دې ساتلې ده. که یو سړی خپل سپین مخ تور کړي ملامت دی، مګر د حبش تور که هر څومره تور وي څوک یې نسي ملامتولی، ځکه چې د ده اختیار او اراده پکښې داخل نه دي. که یو سړی خپل غلیم په جنګ کې مړ کړي او خپل شجاعت ښکاره کړي، حق لري چې په خپله توره او توریالیتوب فخر وکړي. مګر که مرغۍ ولي او سړی ولګېده، که څه هم د ده ډېر زورور او زړور دښمن وي، خپل برید نسي تاوولی او توریالی ورته نسو ویلی. هیڅوک یو ګونګی په حق نه ویلو نه ملامتوي، ځکه چې هغه مجبور او معذور دی. مګر هغه چې ژبه لري او له ډاره حق نه وایي له ملامتۍ څخه نه خلاصیږي، که څه هم یو څه مجبوریت دلته هم سته او اختیار نیمګړی دی. د جبر او اختیار مسله ډېر اړخونه لري او دغه فیصله څه اسانه خبره نه ده. زه په دې ځای کې دا اراده نه لرم چې له علمي څېړنې نه کار واخلم. زما مقصد بل دی او د ملایانو په کار کې کار نه لرم. زه د امکان تر حده له فلسفي بحثونو نه ډډه کوم، مګر کله کله مې د موضوع تعلق او ارتباط مجبوروي چې په معقولاتو کې مداخله وکړم. زه نه وایم چې انسان مختار دی، ځکه چې موږ ډېر مجبوریتونه لرو او د جبر مظاهر دلته بیخي ډېر دي. موږ مجبور یو چې په وچه مزل وکړو، ځکه چې دلته بحر نسته او زموږ په هیواد کې بیړۍ نه ګرځي. همدغه شان موږ له کابله ننګرهار ته په هوا نسو تلای، ځکه چې هوایي خدمات نسته. مګر دغه راز مجبوریتونه په ځینو نورو ځایونو کې نسته. هلته یو سړی اختیار لري چې په هوا ځي، که په بحر کې او که په وچه. اوس پوه سواست چې جبر او اختیار په هر ځای کې یو شانته نه دی او ټول انسانان یو راز مجبور نه دي. ډېر مجبوریتونه پخوا وو چې اوس نسته او خپل ځای اختیار ته پرېښی دی. یو ماشوم چې اول پیدا سي هیڅ اختیار ورسره نه وي او د بل په غېږ کې ژوند کوي. په خپله نه چېرته تلای سي او نه راتلای سي. څملول او پاڅول یې د بل په لاس وي او کالي بل څوک راغوندي. مګر څومره چې لویېږي او غټېږي، هغومره د مور له غېږې لرې کېږي او له مجبوریت نه د اختیار خواته درومي. کله چې په خپلو پښو روان سي، نو بیا خپل مخ په خپله وینځي او په خپله خوښه له کلي وځي او یا هم کلي ته راځي. کله چې ځوان او زلمی سي، د کلي واک او اختیار هم د ده سي او د پلار په جایداد تصرف وکړي. په هر اندازه چې د ژوندانه درجه او مرتبه لوړېږي، مجبوریت کمیږي او اختیار زیاتېږي. یو کاڼی که څوک هرې خواته غورځوي او هر راز لوبې پرې کوي، کولی یې سي. مګر ونې او بوټي دغسې نه دي. یعنې د نبات مجبوریت له جماد نه لږ دی، ځکه چې د حیات اثر په ده کې زیات دی. له ونو او بوټو نه بیا د څارویو اختیار ډېر دی او جبر نور هم تخفیف موندلی سي. انسان چې له حیوان نه پورته مقام لري او د تکامل په لار کې وړاندې دی، د دې اختیار نور هم زیات سوی او له خپلې ارادې نه ډېر کار اخلي. په انسانانو کې هم د وحشي او مدني انسان، د عالم او جاهل انسان، د قوي او ضعیف انسان په اختیار کې ډېر فرق موجود دی. مګر بیا هم په هر حال یو څه مجبوریتونه سته او په جبر او اختیار کې ډېر فلسفي بحثونه کېدای سي. د دنیا ډېر پوهان په دې عقیده دي چې د انسان ډېر کارونه په ظاهري ارادې او اختیار معلومیږي، مګر په حقیقت کې د مجبوریت اثر وي او خبره له اختیاره وتلې وي. دوی وایي هغه سړی چې ډېر په غیظ او غضب کې وي
او په همدغه وجه د چا د وژلو اراده وکړي، موږ ورته د اختیار خاوند نسو ویلی، ځکه چې دی په دغه حال کې د داسې اغیزو او نفسي تاثیراتو محکوم دی چې له دغه کاره ځان نسي ژغورلی او په خپلو احساساتو حاکمیت نه لري. که موږ پوه سو چې دی په دغه وخت کې له یوه لیوني نه څه فرق نه لري او په طبیعي حال کې نه دی، دی به ارومرو مجبور ګڼو او دغه کار ته به غیر اختیاري کار ووایو. همدارنګه هغه څه چې یو عاشق د عشق په جذبه کې د عشق لپاره کوي، له مجبوریت نه وي خلاص او اختیاري ورته نسو ویلی. د دو خبرو خلاصه او نتیجه دا ده، شدید محبت او شدید بغض د انسان اختیار سلبوي او هغه څه ورباندې کوي چې په عادي او طبیعي حال کې یو عاقل انسان نه کوي. له همدې امله ډېر خلک په خپلو ځینو کارونو کې بل وخت پښیمانه کیږي او پوهیږي چې ښه یې نه یې کړي. ځینې نور په دې عقیده دي چې انسان د اختیار خاوند دی، که ښه کوي باید ښه ورته ووایو او که بد وکړي باید بد یې وګڼو. دوی وایي که انسان د عشق لپاره کوم کار کوي او که د دښمنۍ لپاره، په دواړو حالتونو کې دغه کار د ده ګڼل کیږي او په ده پورې تعلق نیسي، ځکه چې دغه مختلف احوال چې د زورورې مینې یا د شدید عناد او بغض په اثر پیدا کیږي او نفسي یا روحي اغیز ورته ویل کیږي، په خپله له نفس څخه عبارت دی او نفس د همدغو احوالو او کیفیاتو نوم دی، هسې نه چې کوم بل شی په نفس اغیزه کوي او اختیار یې سلبوي. ارسطو د جبر او اختیار حدود ډېر ښه ټاکلي دي او په دې باب کې یې ډېره ښه فیصله کړې ده. دی وایي هغه کار چې یو سړی په خپله اراده نه کوي او د دې اختیار پکې هیڅ داخل نه وي، ښه او بد یې ده ته نه دي راجع او د ده کار ورته نسو ویلی. یعنې که یو زورور باد یو سړی کومې خواته یوسي یا یو څوک لاس او پښې وتړي او له یوه ځایه یې بل ځای ته وړي، نو دلته اختیار سلب دی او په مجبوریت کې هیڅ شک او شبهه نسته. مګر که یو سړی د خپل شرافت د ساتلو لپاره کوم کار کوي او خپل عزت او وقار یې یوه کار ته مجبوروي، نو دغه راز مجبوریتونه د جبر تر قانون لاندې نه راځي. دی د مثال په ډول وایي که د یوه سړي مور و پلار یا اولادونه د یوه ظالم او مستبد تهدید لاندې وي چې د ده په تسلیمېدو او اطاعت هغوی له زیان او ضرره محفوظ پاته کیږي او که اطاعت ونه کړي هغوی ضایع کیږي، په دغه صورت کې دا سوال پیدا کیږي چې که دغه سړی د هغه ظالم لخوا په یوه ناوړه کار مامور سي، دی په دغه باب کې مجبور دی او که مختار. ارسطو وایي چې دلته جبر او اختیار مخلوط دي، مګر د اختیار جنبه غالبه ده، ځکه چې د دغه کار په کولو او نه کولو کې د ترجیح او انتخاب مسله منځته راځي. نو هره خوا چې انتخابوي او ترجیح ورکوي، هغه د ده خوښي او ارادې ته راجع ده او د ده کار ګڼل کیږي. دی وایي په دغسې مواردو کې که سړی ناوړه او بد کار وکړي، دغه راز مجبوریتونه معقول وزر نسي کیدی. په دغسې مجبوریت باید سړی پښې کښېږدي او هغه څه وکړي چې انساني شرافت او وجدان یې تقاضا لري. شجاعت او شهامت چې یو اخلاقي فضیلت دی، په همدغسې مواردو کې ځان ښیي او د افتخار حق پیدا کوي. هغه د سر خطر چې په جنگ او جګړه کې یو بېزړه سړی تیښتې ته مجبوروي، د خلکو په نظر کې څه اعتبار نه لري. په همدغه وجه له تورو او ټوپکو نه تښتېدونکي هر چاته سپک ښکاري او هغه چې له مرګه نه ویریږي او په ایستلو تورو ورځي، د خلکو په نظر کې درانه معلومیږي. که په دغسې مجبوریت خلک قایل وای، هر څوک به د جګړې څخه تښتېده او هیڅ چا به هغه ته په سپکه نه کتل. هغه افتخار چې د شجاعت او شهامت خاوندان یې ګټي، د دغسې مجبوریتونو په نافرمانۍ کې پټ دی، لکه چې عار او ذلت د دغه راز مجبوریت اطاعت او انقیاد ته ویل کیږي.